السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه در پېژنم چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې ویډیوانې تصویران داسې طریقې سره پټ کړو چې هیڅ چاته دا پاته ونه لګېږي چې زمونږ کمې ویډیوانې پټې کړې وي، کم تصویرانې پټې کړې وي، مثلا هیڅوک یې ونه ګوري. نو دا طریقه در زده کوم په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ. دوستانو د دې نه مخکې که چېرته تاسو غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ نو په یوټیوب چینل کې زموږ ټیکنو پښتو ولیکئ، زموږ چینل ته راشئ، د ویډیو نه لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چېرته مو دوستانو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. ورځو همدې طریقې ته چې څنګه کولی شو دوستانو په موبایل کې موږ تصویران ویډیوانې پټ کړو چې بیا هیڅوک زموږ په موبایل کې هغه ویډیوانې تصویران چې موږ پټ کړي وي هیڅوک یې ونه ګوري. نو دوستانو بیخي اسانه طریقه ده. زه به تاسو ته یو لینک درکړم، تاسو ته به په یوټیوب کې دا لینک په ډسکرپشن کې میلاو شي. که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک څخه ګورئ نو تاسو به د همدې ویډیو په ټایټل باندې ما ورته لیکلی وي اپ لینک، په هغه لینک باندې کلیک وکړئ. نو کله مو چې په لینک باندې کلیک کړو دا اپلیکیشن بیا تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل موبایل ته ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې ډاونلوډ کړو دوستانو دلته کې ګورئ ما په دې کې یو څه نه څه سیټینګ کړی دی. دا په دې طریقې سره وي څوک چې دا اپلیکیشن آن کړي بالکل دا پاته ورته نه لګېږي چې دا څنګه اپ دی. نو د دې کار زه درښیم. دلته کې تاسو ګورئ منځ کې دا یو بټن دی، په دې باندې چې کلیک وکړئ. اوس دوستانو دا هم په یاد لرئ دې ته اوس ما خپل انتخاب شوی پسورډ دی، که په دې باندې څوک کلیک وکړي نه یې شي کولولی، خو زه ما خپل پسورډ انتخاب کړی دی. کله مې چې په منځ بټن باندې کلیک وکړو لس باندې 12 مې کړی، بیا مې په منځ بټن باندې کلیک وکړو، زه اوس کولی شم چې زما پټ شوي تصویران ویډیوانې وګورم. بل هیڅوک نشي کولی ځکه چې زما پسورډ نه وي ورته معلوم که دا اپلیکیشن آن هم کړي نو دا ویډیوانې دا تصویران هیڅوک نشي کولی چې وګوري. دوستانو په طریقه باندې به پوښه شوي وئ. که غواړئ تاسو یې پسورډ معلوم کړئ نو دلته کې ګورئ په وبښئ په سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ، په چینج پسورډ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې دا اپلیکیشن تاسو ان کوئ تاسو ته داسې اپشن درکوي، دا هم یاد لرئ. اوس به دلته کې تاسو ورته زه پسورډ بدلوم نو زه به اول مخکینی پسورډ حتما انتخابوم. تاسو کله چې اپلیکیشن آن کړو اول ځل مو ډاونلوډ کړو نو په دې کې تاسو ته داسې اپشن درکړي. تاسو به لاړ شئ د خپلې خوښې پسورډ به انتخاب کړئ، په من بټن باندې به کلیک وکړئ، بیا به هغه دوهم ځل به هغه پسورډ انتخاب کړئ چې کوم مو اول ځل انتخاب کړو، بیا په من بټن باندې کلیک وکړئ. نو په دې طریقې سره ستاسو پسورډ انتخاب شو. اوس غواړئ چې تاسو خپل تصویران ویډیوانې پټ کړئ، په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو آډیو هم پټولی شئ، فایلونه همدارنګه تصویران په دې کې فولډر جوړولی شئ. نو زه غواړم تاسو ته په دې کې د ویډیو یا تصویر فوټولو طریقه در زده کړم. دلته کې ګورئ ادر فایل باندې کلیک وکړئ. تاسو به وځئ دلته کې ستاسو کمې ویډیوانې تصویران چې وي هغه انتخاب وکړئ، که یو انتخاب کړئ که دوی انتخاب کړئ، په اوپن باندې کلیک وکړئ. په اوپن باندې کلیک کولو سره دلته کې تاسو ته وایي چې دا په تاسو په پکچر په تصویر کې پټول غواړئ که په ویډیو فولډر کې یا په ادر فایل کې. نو زه ورته وایم دا یو تصویر دی په پکچر فولډر کې ماته پټ کا. یوې څه نه څه لوډینګ کې دوستانو لوډینګ وروسته به زموږ دا تصویر چې کوم دی یو میسیج راکړي زموږ دا تصویر پټ شو. په اوکې باندې مې کلیک کړو، اوکې باندې مې کلیک کړو، اوکې باندې مې کلیک کړو. اوس دوستانو زما دا تصویر چې کوم دی تاسو ته به ښکاري تصویر نه و ویډیو وه، دا ویډیو دی، دا تصویر دی ویډیو وه. نو اوس دا تصویر ویډیو زما په دې اپلیکیشن کې پټ شول. دا تصویر دا ویډیو په ګیلري فیلم منیجر کې هیڅ چاته نه ښکاري. نو